السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د سر د ویښتانو یوه درملنه وښیم. د هغه چا چې سر ویښتان یې رژیږي او یا د هغه چا کوم چې سر ویښتان یې رژېدلي وي، د دې درملنې په واسطه کولی شئ درملنه وکئ. ډېره مهمه درملنه ده. ویډیو تر پایه وګورئ، مه اسکیپ کوئ. مخکې له دې چې ویډیو پیل کو، که چیرې مو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب، د ویډیو لاندې سور دا د سبسکرایب د نشان ووهئ، په دې به کلیک وکئ. دې په څنګ کې بیا کوم د بیل بټن ښکاري، په دې کلیک وکئ. بیا په پاسنۍ اول آل باندې کلیک وکئ تر څو هره ویډیو تاسو ته اول در ورسیږي. اول 15 دانې پیاز به راواخلئ. دغه پیاز به قلی قلی کړئ، ښه به یې مایندې کړئ. د دې وروسته به 1 لیتر اوبه راواخلئ. کله چې مو 1 لیتر اوبه راواخیستې، دغه میده شوي یا قلی قلی شوي پیاز به دې 1 لیتر اوبو ته واچوئ. په اور به یې جوش کئ چې ښه د اوبه د پیاز وخوټېږي او ښه جوش وکړي. د جوش کېدلو وروسته بیا به د پیاز ترې وباسئ. کومې اوبه چې پاتې شي اوبه به یخ کئ. دې سره به زیتون تیل یو ځای کئ. دا زیتون تیل او د اوبه به ښه سره میکس کئ. ښه به سره ښه محلول ترې جوړ شي. په دې باندې خپل ویښتان د 10 دقیقو لپاره مساج کوئ. بیا یې نیم ساعت وروسته په شامپو باندې مینځئ. دغه درملنې ته تر 1 میاشتې پورې دوام ورکئ. انشاءالله ویښتانو رژېدلو به مو مخه ونیول شي. او یا هغه چا چې د سر ویښتان یې رژېدلي وي، په بیا راشنه کېدو کې به زیاته مرسته وکړي. د صحت په برخه کې د ښایسته معلوماتو ترلاسه کولو لپاره فیسبوک سرچ کې ډاکټر بخت الله بختیار ولیکئ. بیا د لایک بټن کلیک وکئ. بیا د 3 نقطو باندې کلیک وکئ. بیا فالوینګ باندې کلیک وکئ. بیا سیفرز باندې کلیک وکئ د نوي او تازه معلوماتو ترلاسه